السلام علیکم پاکستان تحریک انصاف نوجوانانو ټایګرانو امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک کې ژوند مزو کې به څنګه چې تاسو ته پته ده چې حالیه کوم 2018 الیکشن چې کوم شوی دی په دې کې ټو تھرډ میجارټي باندې پاکستان تحریک انصاف چې کوم کامیاب شوی دی د هغې هغه اهم ایونټ چې کوم دی کوم حالتدارۍ مومنټ چې کوم دی هغه سبا شروع کېدونکی دی په پروینشل سطح باندې او فیډرل سطح باندې د هغې د تقریب دپاره د پارلیمنټ هاوس ته پارلیمنټ لاجز ته د خیر زما سره د یو ټیمو همراه او د پی ټي آی ټایګر پیر اورنګزیب صاحب سره مونږ روان یو د خیر موټروی باندې تاسو نه خصوصي دعاګانو حاصل کوو ورسره دا عرض هم کوو د خیره دا کوم تاریخي مومنټ تاسو کوم کردار ادا کړی په دې کې تاسو کوم کمپین چلولی دی د هغې سټارټینګ د خیره سبا نه به انشاءالله تعالی زموږ ارکان پارلیمنټیرین چې کوم حلفه دي او د هغې سره سره د دې نه اخوا یو مرحله بیا هغه څه ده هغه د خان صاحب د پرایم منسټر کېدو کوم حالتداري ده د هغې به انشاءالله تعالی په 18 اګست باندې به انشاءالله تعالی د هغې تقریبي اسلام آباد کې روانې صدر کړي نو د هغې د اهم تاریخي مومنټ لپاره موږ دا یو ضروري خبره وګڼله کوم سپایانو په پی کې 19 کوم کمپین چلولی او په جیت کې د پی ټي آی کوم کردار ادا کړی نو هغه سپایانو دا یو ضروري خبره موږ وګڼله چې موږ خامخا دې حالتدارۍ کې موږ شریکت وکړو او دا یو اهم مومنټ دی په دې کې موږ شریکت وکړو د چا سره د هغې ټایګرانو سره کوم چې موږ لېږلي دي د خان صاحب په سربراهۍ کې سطح پارلیمنټ ته زموږ چې کومه کافي حده پورې زموږ چې کومه ډیوټي وه زموږ چې کوم کردار و نو موږ دغې حده پورې موږ هغه کردار موږ ادا کړو اوس اخوا د هغې چې کوم دی اوس موږ د هغې ته د پی ټي آی چې کوم قیادت دی کوم فیډرل او پروونشل سطح باندې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کوم قیادت موږ لېږلی دی د پارلیمنټ ته نو اوس زموږ یو بله ډیوټي دا ده چې نور موږ اوس د هغې نه هغې ته رای راح باندې موږ هغوی رای راح چې ورته وایي په هغې پټلۍ باندې موږ هغې بوځو د هغې کوشش وکړو هغې ته صحیح لار وښیو چې د عوام په مفاد کې د اجتماعي کارونو په مفاد کې چې کومه لار ده نو په هغې کومه یوه ده آیا کم اجتماعي کار مخکې کول غواړي کم سټه برابرول غواړي د عوامو اعتماد څنګه ساتل غواړي دا څنګه برقرار ساتل غواړي دې کې دا ټولې خبرې زیرې غور دي زموږ نو د هغې لینک سیده کولو لپاره موږ چې دا ټور لګو بار بار اسلام آباد ته هم ځو دغه مقصد دی زموږ کوم ایم این اے ایم پي ای د هغې که یو خبرې زموږ خیال نه وي د هغوی نو چې هغه ته موږ هغې ته وله خیال کړو هغې ته دغه ورکولو کوشش وکړو نو په هغې کې موږ ستاسو نه د تعاون ضرورت ستاسو نه موږ تعاون غواړو تاسو په هغې کې زموږ سره کردار ادا کړئ په مسایلو کې کردار ادا کړئ ماضی کې به دا خبرې کېدې چېرته به د ووټرانو چې کوم کینډیډیټ و هغې په کوڅو کې لاړه اوټ خو بیا واخیستو خو چې کله یې اوټونه بیا واخیستل بیا به هغې په نظر نه راتله چېرته صرف او صرف هغې بیا پېښور اسلام آباد او دغه حساب و حلقې ته به تلنه مسایل بیا اورېدنه د هغې نه ځان خبرونه اوس موږ دا دعوت ورکوو چا ته دې عوامو ته موږ دا دعوت ورکوو چې تاسو کله مهرباني وکړئ موږ ته نشاندهانې وکړئ د کومو خبرو د هغې اجتماعي خبرو چې کوم تاسو په 65 سال کې 30 سال کې 45 سال کې هغه مسایل هغه شان پراته دي پرسوده ګړی سړی نظام چې کوم دی ورته موږ وایو چې هغه بالکل دب دب پراته دي په هغې کې د حل کېدو چا کوشش نه دی کړی نو موږ تاسو دا دعوت درکوو چې تاسو کله مهرباني وکړئ موږ ته د دغه مسایلو موږ ته نشاندهي وکړي انشاءالله تعالی موږ به خصوصي بنیادو باندې موږ به اجتماعي کار ترجیح ورکوو کم د انساني ضرورت چې کوم روزمره زندګۍ کم چیزونه دي په هغې به انشاءالله تعالی موږ فوکس کوو د خیره زموږ دا کار دا دی زموږ دې لپاره موږ د سیاست ته راوتي یو زموږ داسې بل هېڅ مقصد نشته او دا موږ بار دا خبره کمپین دوران کې موږ دا خبره کړې وه چې تاسو ای الله موږ دا سوال کوو ستاسو نه چې ای الله که چېرې موږ د عوامو په خدمت ته او په دې جذبه راوتي یو دې میدان ته نو یا الله موږ له کامیابي راکړي او که نه موږ صرف د خپل ځان د شومنټ دپاره راوتي یو د سیاسي مفادو دپاره راوتي یو یا الله موږ له چېرته هم کامیابي رانکړي او الله موږ زموږ هغه سوال ته کتلي دي او تاسو کتی شئ چې په کم محنت او جدوجهد سره الله تعالی هغه پرسوده نظام چې کومې سرمایه‌داره وډیره سیسټم و هغه جاګیرداران چې د هغې د پارلیمنټ نه بغیر د هغوی ګزاره نه کېده هغه ستنې هغه برجونه پاکستان تحریک انصاف دې ټایګرانو غورځولي دي تاسو نن کتی شئ نو هغه د دې ټولو پکې دا کردار و ځکه چې خان صاحب په حق باندې و د هغه موقف د عوامو دپاره و د هغه ذاتي داسې هېڅ څه نه و د هغه که سوچ و هغه صرف د عوامو دپاره و د دې مسایلو د حل کېدو دپاره و نو الله تعالی د هغه نیت ته کتلي دي او په 2/3 میجارټي باندې عمران خان د خیره سره کامیاب شوی دی نو زه تاسو ټولو ته درخواست کوم چې خصوصي دعاګانې کې مو یاد ساتئ انشاءالله تعالی موږ به بیا هم د الیکشن نه مخکې څنګه کوم کردار و انشاءالله وروسته هم اوس خپل کردار ادا کوو د خیره هر یو پاکستاني شهري به انشاءالله تعالی په دې جنګ کې په دې جهاد کې به د خیره زموږ سره انشاءالله کومک پکوي د خیر انشاءالله تعالی موږ تاسو سره یو تاسو زموږ سره انشاءالله تعالی زموږ د یو بل بغیر ګزاره نه کېږي انشاءالله تعالی چې څنګه هم کېږي مشاورت باندې به کېږي چې څه هم کېږي د علاقې د مشرانو په مشاورت سره به کېږي د علاقې د خلکو مشاورت سره به کېږي انشاءالله تعالی تاسو ډېره مهرباني دي ډېره شکریه دي السلام علیکم